8 ورځې وروسته یو مازدیګر ملا خیرالله انورشاه ته پیسې ورکړې چې د جمیل له دوکانه 10 جوړې قلمي بیټرۍ راوړي. خیرالله وویل نن ماخوستن که خیر و کار ته ځو، د مخابرو بیټرۍ زړې شوي دي، تر هغه چې مبارز راځي ته به لږ له مخابرې سره ځان بلد کړې. د انورشاه زړه په ټوپونو شو، د هغه د جهاد ارمان سر ته رسېدلی و. نن ماښام به ټوپک پر اوږه عملا د جهاد ډګر ته ځي. له خیرالله یې پیسې واخیستې او مخ پر دوکان رهي شو. د راتلونکي شپې خیالونو داسې په مخه کړی و چې د جمیل تر دوکانه پر لاره هېڅ پوه نه شو. د جمیل دوکان د تل غوندې له کلیوالو ځوانانو ډک او مجلس ګرم و. خو انورشاه د پخوا خلاف مخامخ جمیل ته ورغی او ورته ویې ویل چې 10 جوړه قلمي بیټرۍ کرا کړې. له دې سره له شانه غږ وشو، تروزیه 10 جوړې بیټرۍ څه کوې؟ انورشاه شاته وکتل. د جلات خان زوی یوسف و. د انورشاه په بدن کې سړې اوبه تېرې شوې. ځواب ته د ځان جوړولو لپاره ور وړاندې شو. روغبړ یې ورسره وکړ او بیا یې په بایللي غږ وویل بیټرۍ ولاکه د حجرې طالبانو پیسې راکړې چې موږ ته بیټرۍ در سره راوړه، راډیو ته به یې ورچوي. نو دا څنګه راډیو د چې 10 جوړه بیټرۍ خوري او که ډېرې راډیوګانې دي؟ له انورشاه ځواب ورک و، خو ښه و جمیل په خبرو کې ورولوید. یاره د اخري زمانې طالبان هم لکه چې ټول ورځ راډیوګانې او ټیپونه غږوي، او بله ورځ هم د اجرې یو طالب رانه همدومره بیټرۍ یوړې. په دې سره په طالبانو کې مجلس پیل شو او د دوکان هر بنډر چې هڅه کوله تر بل مخکې خپله تبصره وتوغوي. دا چې انورشاه له د طالب په نوم نه و مشهور شوی، کلیوالو هم باک نه کاوه. انورشاه بیټرۍ وشمېرلې او پټه خوله له دوکانه ووت. پر لاره یې دا شکرونه ایستل چې خدای یې پرده وکړه. خو دې ته فکر وړی و چې جهادي کارونه څومره سخت دي او باید چې هر دم او قدم په حساب واخلي. 100 ساعته وروسته شپه پخه شوې وه. مبارز له خپلو 3 ملګرو سره د حجرې په منځ کې ولاړ و. هغه تر سینه چانټه تړلې وه. کت کنداغی کلاشینکوف یې په اوږه کې و. په دسمال یې مول وهلی او داسې خړچک کالي یې پر تن و چې د سپوږمۍ په رڼا کې په ډېر تکلیف معلومېده. په چپ لاس کې یې مخابره او په ښي لاس کې یې یو پلن ټانک ضد روسي ماین و. مخې ته یې خیرالله، انجینر آصف او انورشاه ولاړ و. مبارز وویل کوم شی خو به پاتې نه وي. انجینر آصف د ماینونو ریموټونو، برقي پټاخو، کولنګ او بیلچې او ټولو ضروري وسایلو د امادګۍ او شتون ډاډ ورکړ. مبارز بله پوښتنه وکړه، خپل شفرونه خو درته یاد دي؟ او له دې سره یې ملا سید احمد ته لاس ونیو. هغه ځواب ورکړ بدر. انجینر آصف ته یې اشاره وکړه. هغه وویل خالد. انورشاه ته یې اشاره وکړه او بیا یې وویل ستا شفري نوم به څه شی مناسب وي؟ څو نومونه یاد شول، اخر یې ورته شرافت نوم انتخاب کړ. مبارز وویل زما نوم خو درته معلوم دی، ملنګ. مبارز وویل نور خو پروګرام درته بیان شوی دی. د ماین ځای ته چې ورسېدو بدر به په سړک ښکته د ولایت اړخ ته لاړ شي. هلته به د ترصد لپاره یو ځای کینی. شرافت به د ولسوالۍ اړخ ته له برې خوا ترصد کوي. زه او خالد به د ماینونو د ښخولو کار وکړو. زموږ مخابره به چالانه وي. کله ښکته یا برې خوا په سړک کوم موټرسایکل یا پیاده خلک راتلل، په موږ په غږ کوئ تر څو موږ بیرته راخرلي ځایونه ډک او ځان یوې خواته کړو، تر څو مو څوک ونه ویني او ځای کشف نه سي. نن کار یو څه زیات دی ځکه 2 ماینونه دي. یو بل مې هم موندلی و خو 3 واړه په یوه شپه کې نه کیږي. نور ناوخته کیږي، فقط دعا وکړئ او روانیږو. د ستورو ډک اسمان او سپوږمۍ د شپې چوپتیا یوازې د کلا له کونجونو د چرچریانو اوازونو ماتوله. درست علم په درانه خوب ویده و. د خټینې حجرې منځ کې 4 تنه خړکالي ځوانان په دربېدلو زړونو لوی رب ته په دعا ول. د انورشاه په زړه کې د جذباتو توپان راپاڅېدلی و. د هغه ژبې له زړه سره یاري نه شوی کولی. ژبه یې زبون وهلې او یوازې دربېدونکي زړه یې دعا کوله او سترګو یې د مننې او شوق اوښکې تویولې. دعا وشوه. له حجرې ووتل او له ټاکل شوي پلان سره سم په مناسبه فاصله له یو بل لیرې د هدف پر خوا روان شول. مبارز مخکې و، ورپسې انورشاه و. د جوارو له ګڼو فصلونو تیر شول. د زوزانو په دښته کې یې مزل ته دوام ورکړ. یو ځای ژور کاریز ته ورسېدل. مبارز په یوه تراټ ترې ټوپ کړل، په بله غاړه ودرېد او نورو ملګرو په چې ټوپ کاوه لاس یې ورکاوه. له هغه کلاوو چې د سپیو غپا ترې راتله په څنګ تېرېدل. د سنځلو له ګڼ کس سره یې اوږد مزل وکړ او بیا د یوې برجورې کلا له اوږده دیوال سره مخ پر جنوب لاړل. له کلا د یوې ښځې د ژړا او سویو چیغو غږ راته. انورشاه د ویرې او حیرانۍ احساس په مخه کړ. په مبارز پسې یې ګام ورتیز کړ
او پوښتنه یې وکړه. مبارز په تونده لهجه ور غبرګه کړه. څه یې کوې چې پوښتنې یې کوې؟ پیریانو به ګنده کړې وي، خپله لار وهه. څه ځنډ وروسته مبارز په ټاکل شوي نمبر کې په انجینر آصف غږ وکړ. خالد ملنګ خالد، اورې خالده؟ انجینر غږ کړ. اورم ملنګه. مبارز غږ کړ. ته لږ ګام را اوچت کړه. دوی عمومي سړک ته رسېدلي وه او شېبه وروسته یې د ماینونو لپاره ځای انتخاب کړ. 3 ساعته کېدل چې انورشاه د سړک ښي اړخ ته د ګڼو فصلونو منځ کې د یوې 2 چته ګوډلې سره ناست او د ولسوالۍ خواته غځېدلې سړک یې څاره. اسمان شین و او ستوري ځلېدل. د شولو له فصلونو د چونګښو غاړې او له شاوخوا پټیو د چرچرک غږونه راتلل. که به لیرې د سپیو غپا یا د چغال انګولا هم تر غوږه شوه، له کوزې خوا د مبارز د کولنګ وهلو غږ صاف اورېدل کېده. یو ځل خو سید احمد په مخابره کې هم ورباندې غږ وکړ چې د کولنګ غږ مو ډېر لوړ دی، ان دلته اورېدل کېږي، لږ یې کرار وهئ. خو انجینر آصف وویل څنګه وکړو، سړک وچه ډبره ده. انورشاه سره له دې چې ټوپک یې په غاړه کې و، خو خدای زده ولې ګبنۍ نیولی و. یو وخت چې په ګوډلۍ ناست و اندېښنه ور ولوېده چې دا ګوډلې خو یې د فصلونو ساتنې لپاره جوړې کړې. ښه که د ګوډلې پر بام د فصل څښتن ویده وي او در باندې راویښ شي، څه به ورته وایې؟ که همداسې تش لاس وای کومه خبره نه وه. ښه که دا ټوپک او مخابره در سره وویني. همدې اندېښنو ارام ته پرېنښود. که به هسې چیرې سرپ شو، ده به فکر کاوه چې یاره د ګوډلې پر بام کس لکه چې په اړخ واوښت. بالاخره مجبور شو چې د ځانګړې زینې له لارې بام ته ور وګوري، خو هلته هېڅوک هم نه و. په همدې چرتونو کې و چې ښکته د سید احمد خواته اتومات پیرونه وشول. انورشاه بې اختیاره منډه واخیسته. له سړک یې ځان ګوښه کړ او بیا یې په نمبر کې ورخطا غږ وکړ. څه چل دی؟ خیر خو به وي؟ سید احمد وویل هېڅ شی نشته. ډېر لرې کوم کلي کې څو ټکونه وشول. دې وخت کې خلک جوار لشکانه ساتي. دې خبرې نور هم اندېښمن کړ، ځکه ده ته نږدې هم د جوارو فصل د شپې ساړه باد ته سړې ښورولې. ښه که دغه د جوارو د فصل څښتن دې سرپی واورې او د شکاڼه ګمان در باندې وکړي. ښه که یې ډز وکړ او ویې ویشتلې، مرګ خو لا خیر، خو سبا به خلک څه وایي چې له ټوپک سره یې په نیمه شپه دلته څه کول؟ څوک به وایي غلا ته راوتلی و، څوک به نورې خبرې کوي. همدې وهمي اندېښنو له انورشاه اصلي وظیفه هیره کړې وه چې دی تر سد ته ناست دی. شپه نوره په آرام تېره شوه. یوازې د سید احمد لخوا 2 ځله د لرګیو موټر راغلل او تیر شول. نور په سړک د چا تګ راتګ نه و. سهار کېدونکی و، خو د مبارز د کولنګ غږ لا نه و غلی شوی. سید احمد غږ کړل. پخوا خو به تر دې وخته بیرته ځای ته هم رسېدلی و، مګر اوس دا د شپه تېره ده، خو تاسو لا ځای نه دی وهلی. مبارز په ستړې ساه او خشکه وویل دا ځل 2 په تېرې دي، نور مو کار ته پرېږدئ که نه؟ سپېدو د تیارو زور مات کړی او وطن رڼا شوی و چې مبارز په ستړې ساه په ملګرو غږ وکړ کار خلاص سو، راځئ. دوی تر پخوا په ډېره بیړه په راغلې لاره د پایلوچو پر خوا روان شول. کلیو کې د اذانونو ځواک و، خو دوی په بیړه د خپل ځای خواته تلل. پر لاره هیڅ خبره ونه سوه. د لمانځه ناوخته و، خو نه د اوداسه مناسب ځای پیدا کېده او نه هم کوم مسجد ته ورتللی شوی. دوی به یې د هېچا له وسلو سره نه وای لیدلي او بیرته یې ځان په بیړه حجرې ته رسولی وای. سهار لمر خاته مهال د پایلوچو د کلي خلکو خپلې برمې راچلانې کړې وې چې لاندې فصلونو کې 4 تنه له یو بل لرې په آویزان د ګامونو را روان وو. انورشاه چې وکتل د مابد خان پلار ګلشیرین یې وپېژند چې د خپلې برمې سره بیلچه پر اوږه ولاړ دی. بیا پکې تم نه شوه. په مبارز پسې یې ګام تیز کړ او ویې ویل دا مو ونه پېژني. هغه یوازې شاته ورته راوکتل او څه یې ونه ویل. حجرې ته په نږدې کېدو د ټولو اندېښنه کمېده، خو چې ښه ور نږدې شول ګوري چې یو کلیوال سپین ږیری د حجرې مخې ته ولاړ دی. انورشاه وپېژند. نوم یې نه و زده، خو د جمیل په دوکان کې یې ډېر لیدلی و. مبارز ته یې وویل سړی خو ویني؟ مبارز هم دا ځل په حوصله ورته راوکتل. هو وینم یې، خو څنګه به کوو؟ انورشاه وویل دا خو دومره خبریال سړی دی، که راباندې پوه شو ولا به ټوله دنیا خبره کړي. مبارز سترګې راپورته کړې. په لومړي ځل یې په سترګو کې د وارخطایۍ نښې وې. ویې ویل ښه نو څنګه کوو؟ رڼا ورځ شوه، کومې خواته به لاړ شو؟ پسې زیاته یې کړه تاسو څوکه څوکه راځئ، توکل په خدای. د حجرې مخې ته کلیوال چې دا وخت یې دوی ته شا وه کرار کرار د کلا له دیوال سره روان شو. دوی چې 3 پټیه ترې لرې وه هم کرار کرار رانږدې کېدل. په دې کې کلیوال سړی د کلا له کونج سره تاو او پناه شو. مبارز منډه واخیسته
او ورپسې نور ملګرو هم ګام چټک کړ. دوی په بیړه د کلا دروازه خلاصه او دننه شول.